محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله د تیر یو کال نه پاکستان د خپل تاریخ بدترین بحران ته یا کرایسس یا کشالې ته مخ دی. په دې لړ کې ما تیر کال په اپریل بیا نومبر بیا جنوري دې کال کې په دې لړ کې ویډیوګانې کړې وې. زه هغه خبرې دوباره تکرارول نه غواړم، خو دغه کشاله یا دغه بحران د حل کېدو په ځای باندې نور زیات شوی دی، شدید شوی دی. د پاکستان به چې کله بحرانونه راتلل نو په دې کې به د جرنیلانو کردار بنیادي و. په حل کې هم چې جرنیلانو به څه وویل هغه به کېدل. دې ځل داسې نه ده. دویم کردار د عدلیه کېدی شو، دریم د صدر کېدی شو، د پارلمان خو کېدی شو، او بل کردار به د امریکې یا د سعودیه و. د فوج اوسنی صورتحال دا دی چې دا اوس په خپله د منځګړي حیثیت بایللی دی. دی په خپله متنازع شوی دی. د میر جعفر نیوټرل زناور نه پس یو فریق وایي چې جنرال باجوه ته د کورټ مارشل وشي، بل وایي د جنرال فیض حمید د کورټ مارشل وشي. په غربي نړۍ کې د موجوده جرنیل عاصم منیر خلاف باقاعده مهم شروع دی، ښکاره مهم شروع دی او دته غدار ویل کېږي. نو فوج اوس دا فریقین نشي را یو ځای کولی چې مسله حل کړي. د ده دا حیثیت اوس نشته. عدلیه چې کومه ده هغه هم بالکل په دوو ډلو کې تقسیم ده. د موجوده چیف جسټس عمر عطا بندیال او د ده سره څلور نور ججان دا یو فریق دي او نور عدلیه بل فریق دي. دوی چې هر څه فیصله وکړي دا به متنازع دا مسله نه جوړوي، تنازع زیاتوي. د موجوده الیکشن ملتوي کېدلو نه بعد چې دا بحران کم شدید شوی دی، اوس چې عدلیه هر څه کوي دا بحران به نور شدید کېږي که الیکشن کېږي او که نه کېږي. دریم صدر مملکت هغه د مخکې نه فریق دی او پارلمان خو د مخکې نه تقسیم دی. نو په ملک کې دننه خو هیڅوک داسې نشته چې دا موجوده کشاله حل کړي. په بیروني دنیا کې به امریکې نیغ په نیغه یا د سعودیه په لار د مسلې حل کولې او داسې ډېر مثالونه دي، یا تکرارول نه غواړم، خو دې ځل به تاسو یو داسې کوشش نه لیدلی. نو د ده بحران د حل کېدو په ځای باندې زیاتیږي او په دې دوران کې د ایمرجنسي او د مارشله خبرې کېږي. خو د هغې نه مخکې اهم خبره دا ده چې د عمر عطا بندیال او د صدر عارف علوي خپل ملازمت یا دورانیه په ستمبر اکتوبر کې ختمیږي، پوره کېږي. نو په داسې کې که فوج بحران چې نه حل کېږي د ایمرجنسي یا مارشله ته ځي، نو د امریکې پخوانۍ سروې ده چې که په پاکستان کې 15% ولس د فوج نه خوابدي شي نو دا ملک نه پاتې کېږي. او اوسنۍ سروې دا ښیي، عدد شمار دا ښیي چې 80% ولس په پاکستان کې د فوج نه مطمئن نه دی. نو که هغه په دې بحران کې لکه څنګه چې عدلیه فیصله کوي نو بحران نور زیاتیږي، چې فوج فیصله کوي د ایمرجنسي یا مارشل دا نور زیاتیږي، نو دا خو به خپل حتمي انجام ته ورسي. د دغه بحران چې په اقتصاد او سیاست کې هم مخکې ویلي دي، خو تاسو وګورئ چې په تیر مې نه واخله نن د مارچ اخر دی IMF پیسې ورنکړي. هغه ملګري ملکونه چې دوی به پې نازېدل یوه انیا ورنکړه، چین ورنکړې، سعودیه ورنکړې، قطر ورنکړې، دوبۍ ورنکړې. IMF ورته وایي چې ته زاړې قرضې رول اوور در سره نه منمه، 6 اربه ډالره دې نوې درکړي نو بیا به زه تاته پیسې درکړم. نو په داسې حال کې به د پاکستان نه څه جوړېږي؟ د دې په حواله سره اسحاق ډار دا وایي، په قومي اسمبلۍ کې وایي چې موږ به د IMF په مرضي دا فیصله نه کوو چې کم میزایل به جوړو کم به نه جوړو. د دې مطلب دا چې آیا د میزایل دا سوال په د IMF قرض کې شرط دی؟ دا بحث شوی دی.
خواجه صفدر وایي چې دا ملک دیوالیه شوی دی. دیوالیه خو دی د ده پیسې ټولې ختمې شوې دي. موجوده چې کومې پیسې راغلي دي دا د ملکونو نه دي ورکړي، ملګرو نه دي ورکړي. قرض نور نه دی، دا د بانکونو قرض دی چې د چین د بانکونو نه په سود باندې اخیستی دي. نو چې بحران نه حل کېږي نو بیا به څه کېږي؟ نو په دې حواله سره په ملک کې دننه د ډان اخبار، ایکسپریس ټریبیون او په بیروني دنیا کې خلک دا وایي چې ملک خو دیوالیه دی، خو دا سیول وار یعنی خانه جنگی ته مخ دی. او پاکستان د عراق، ایران او د افغانستان په شان اوږد تاریخ هم لري. دا ډېر اوږد عدم استحکام برداشت کولی هم نشي. دا صورتحال دی د ملک. خو په دې صورتحال کې هم دغه ملک او دغه ریاست دوو ګامونو ته مسلسل دوام ورکړی دی. یو د پښتونو د بلوچ نسل کشۍ ته چې مسلسل روانه ده، دویم د ځمکو قبضو ته. تازه خبر دا دی چې د پنجاب 15,260 کناله ځمکه فوج ځان ته کړله د نګران حکومت په دور کې. خو زمونږ په مرګونو په دې جګړه کې شامل یو فریق هم خبره نه کوي. ټول ګونګیان دي. ولې؟ د دوی جګړه زمونږ دپاره نه ده. دوی په خپلو کې په جګړه دي. دا د حکمران طبقه ده چې په خپلو کې په جګړه ده. په دې کې د بلوچ او د پښتون هیڅ نشته. نو پښتون د څه وکړي؟ موږ د څه وکړو؟ نو عزیزانو یو خو د دغه وکړو. دویمه د پښتو شعر چې دی چې په ما دې وکړو په تا وشوه، په ما دې وکړل په تا وشه، واړه دې مړه شه، لوی دې وغواړه خیرونه. او دریم کار چې کول دي دا دی چې د امن چغې مغه نمونه زیاتول دي چې جنگ را نشي، بیا جهاد خرڅ نشي، بیا اسلام سودا ونه کړي، بیا ډالر وانه خلي، ډالري جنگ را نشي. بله نکته چې دا د پښتونو د بلوچ د ورورولۍ د نزدېکت چې دا اوس کم وخت دی دا ډېر ضروري دی، دا ډېر اهم دی، باید چې سره نورم نږدې شي. بل ګام چې کم دی موږ د جمهوري افغانستان غوښتنه ته باید ډېر زور ورکړو. او یو اخرنی تجویز مې دا دی چې موږ دی نړۍ ته دا ووایو، ښکاره دې ورته ووایو چې د لر او بر افغان فیصله چې ته کوي، چې د بلوچ په حواله سره څه فیصله کوي، د پینډې او د لاهور نه به تپوس نه کوي، دا به د دې کام نه تپوس کوي. نو بیا به انشاءالله زمونږ ستاسو سباون روڼ سباون راځي. تورې تیارې دایمي نه وي، د تیارې نه پس رڼا ورځ ضرور راځي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.